تاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس. زموږ فیسبوک نوې پاڼه ده شینواری سپیکس لایف افیشل. د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه ورسره لیکلي دي. دا زموږ ویډیو تاسو ته معلومات دی بل څوک راخلي په فیسبوک کې اچئ او اماغه دغه نه نشر کوي نو هغې ته خو تاسې هسې هم پوهېږئ چې نور ورسره څه وکئ. خو راځو د کرکټ میدان ته. ګوره موږ همیشه توره کړې ده مګر د بل دپاره مه کړې ده. موږ د ځان دپاره ښه نه یو موږ نورو دپاره ډېر ښه یو. نو نور باید تیری هوښیار سو چې خپل ځان دپاره خپل وطن دپاره اول ګټه وکړو. د دنیا جنګونه هم همدغسې والي دي. د کرکټ میدان هم همدغسې راغی. ما تاسو ته ویلي چې هندوستان به راځي پورته او هماغه کار وشو. رن ریټ ورته هیڅ ګران کار نه دی. د افغانستان جمع درې و هغه دومره راښکته شو چې نیوزیلینډ هم پسې موږ نه پورته سو او هندوستان خو نن داسې چیز که چې تقریبا هغه 7 اورو کې باید 7.2 اورو کې چیز کړی وای هغه په 6.3 کې چیز که. نو هندوستان منډه وواله لکه هغه په کرپټو کرنسۍ کې یو کوین دی شیبا ورته هغې یو جمپ یې وواهه. کرکټ کې دا راځي. کرکټ کې همدا شی او کرکټ د نړیوال جام همدغسې لوبې انټرسټینګ کوي. افغانستان دپاره به څه کیږي سمی فاینل دپاره زموږ چانس څومره دی دې په اړه به سره خبرې کوو. اولنۍ لوبه خو نیوزیلینډ سکاټلینډ یې بیټ کوي په یو څه مارجن یې بیټ کوي مګر که تاسې وګوره د نیوزیلینډ هغه ټاپ اوډر چې دی هغه داسې ونه چلي د بال ټو بال رنزونه یې کول. گلن فیلپس او دغه چې دی د جیمی نیشم دې دواړو ورته سکور 104 ته ورساو. نو د افغانستان که چېرته مجیب الرحمن فټ شي او داسې خبرونه راځي چې هندوستان فیزیو غواړي هغه هم ورسره کومک کوي چې فټ شي به هیڅ مشکل نشته. زموږ کس چې ښه کیږي هر څوک چې کومک کوي خدای مه راوله هغې کې څه بده نشته مګر مهمه دا ده چې مجیب صاحب فټ شي او په راتلونکي د نیوزیلینډ خلاف لوبې دپاره تیاري ځکه مجیب زموږ بالینګ لاین اپ ته ډېر غټ بوسټ ورکوي. یو راشد یو مجیب په یو کس ځان ته نه کېږي. دا زموږ ټیم چې څومره پرمختګ کوي دا د دواړو د وجې کوي. هغه نبي صاحب خو ټاپ خو هغه نبي لاړه په دې ورلډ کپ کې یو ځلم هارډلي 4 اورو کوټه پوره کړې ده. نو دا 2 کسان موږ دپاره ډېر مهم دي. د نیوزیلینډ ټاپ اوډر ګوپټل دا خلک اوچتول دپاره مجیب مهم دی. ګورو به چې نبي هغې وخت کې څنګه کپتاني کوي. خو اول راځو نیوزیلینډ لاړه 2م نمبر پوزیشن ته او د تقریبا نیوزیلینډ سره داسې چې 6 پوینټ آلریډي دي یو میچ یې پاتې دی. نو نیوزیلینډ دپاره رن ریټ ضرورت نشته. افغانستان بیټ کا او سمی فاینل ته ولاړ شه. دا یو سیناریو. د دویم افغانستان که راځي نیوزیلینډ بیټ کوي او ماتې ورکوي او په کم مارجن سره مثلا یا 3 او یا 15 یا 10 یا 15 سره 60 رنزو سره نو هغه موږ ته فایده نه کوي هغه هندوستان ته فایده کوي. هندوستان ته فایده ور رسیږي زموږ ته ضرر را رسیږي نو داسې فایده باید موږ چاته ورونه رسو. زموږ فایده هغه ده چې زموږ هم ګټئ راکړه ورکړه والی. نو زموږ پلیرانو نه مې هیله ده چې ګورئ ښه زړه د خلاصه لوبه وکئ. تاسې ماشاءالله ټول پښتانه یاستئ. پښتانه تاریخ لري پوه شوې. زړور قوم دی زړور خلک دي تکړه خلک دي په الله باندې معتقد خلک دي. څوک چې وایي همت مرده مدد خدا څوک چې خپله همت کوي خواري کوي که نه نو هماغه سړی پرمختګ کوي هماغه قوم هماغه خلک مخکې ځي. نو ستاسې د ټیم خلکو ته بیټسمینانو زما هیله ده حضرت زازی اوسه پورې نه دی چلیدلی ستا ټایم دی ډزنټ میټر ټرینډ بول ساوتي دا خلک دي اوسه پورې مرته چې بس په کلار کلار یو څو بالونه وهئ اوس تاسې خپله خوښه ده تی شی چې کوئ وکئ زړه د خلاصه یې وهئ که بیم هم لوده ناره بیګ ډیل که وم هم ګاټه بیا باید ښه مارجن سره وګټو ځکه چې موږ ښه مارجن هندوستان دپاره ډېر دغه دی مګر زموږ اټلیسټ چې داسې یو 80 رنزو سره 80 رنزو سره وګټو نو بیا به هندوستان او د نمیبیا لوبه داسې لکه دا نن لوبه دغسې به ورته یو ځل بیا کوشش پکاري مګر خپله برخه پوره give it your full 100%. It's not a big deal. پروا نه کوي. تاسې اوس هم په دې نړیوال جام کې بهترینه لوبه وکړه. ستاسې د کرکټ بورډ دغه ته وګوره سپورټ ته وګوره مشرانو ته وګوره څنګه حال دی. ستاسې په ټیم کې وګوره
بعضې داسې پلیرانو چې هغوی 2 3 کاله کرکټ نه دی کړی زیاتره پکې زاړه مګر تاسې بیا هم داسې لیول ته ځان راورساو چې نن د نړیوال جام هغه اخري سیکنډ لاست گیم چې دی یا ترډ هغې ته به د دنیا ټولو نه زیات خلک به هماغه لوبه ګوري. نو که په دې ورځ باندې تاسې داسې کرکټ وکړه لکه هغه نیچرل کرکټ چې د افغانستان دی او T20 دی کنې ریګولرلی هغې باندې در سره وروسته خبره کوم خو T20 کې هم دا خپل نیچرل کرکټ وکړئ. د پاور هیټینګ اف حضرت زازی به هیټ اینډ مس شهزاد هیټ اینډ مس زه ورته ځکه یم چې پته نه لګېږي که شروع شو شهزاد صاحب هم کار کوي او که نه د هغه په ځای د عثمان غني واچئ ښه یو ټیکنیکل پلیر دی که فیل سو بیا د هغه هم کار خرابېږي مګر ګور هغه د مینجمنټ کار دی. زما په نظر ښه به دی چې بس اوس هسې هم دومره کار دغه شوی چینج ضرورت نشته. وان ډاون رحمان الله ګربز ګوره ګربز صاحب ښه لوبه کوي هغه موږ چې یو ویډیو کړې وه ټیک ټاک کې چې دا ټیک ټاکونه او دا شینه پرېږده ستا د فایدې دپاره مې کړې وه تا ومنله کور دې ودان ته واز ډفرنټ پلیر ښکارې ته مور فوکس ښکارې زه ګورم ته په هوټل کې لګیا کتاب یې مخکې ته لایو راغلی تا وی چې مونږ تنګېږو مونږ شی وکړو ما ورته ویلو چې کتاب ویه بل شي نه داسې ویډیوګانې وګوره چې هغه تاسې ته کومک کوي هغه شي نه کوي ستا د فایدې دپاره لګیا و. زه د افغانستان کرکټ ټیم کې نه لوبېږم مګر زه غواړم چې تاسې سکور وکئ کنسسټنټ سکور وکئ. نو خوشحاله یم سو فار چې ګورم ته ډیټرمن ښکارې مور فوکس پلیر ینګ 19-20 year old هیڅ عمر نه راتلونکي کې به انشاءالله د افغانستان غټ سټار یو شی مو تا نه هیله ده چې بس کوشش کوه سټارټ کې 20-25 رنزونه چې ګراوند شاټونه وهه چې ډېر داسې لوز دغه نی او چې یو شپږیزه دې وواله یا دوه نو بیا سنګل ډبل کوشش کوه ضروري نه چې 3-4 شپږیزې ووهې ځکه په تا موږ ډېر زیات ډیپینډ کوو. 4 نمبر نجیب الله زادران صاحب دې روباسي او 5 نمبر اوس خو شاهدي ضرورت نشته ځکه ډېر خبره سلو ده ډایرکټ بل پاور هیټر چې په دې دغه کې ټیم کې چې ښه سټرانګ هیټر وي هغه راوباسئ هغه پکې واچوئ. شپږم بیرته راشد خان محمد نبی دی روزي اوم راشد خان روزا کریم جنت او دا خلک تم نه هم لسم دغسې سلسله جوړه کوي. نو زما مطلب دا ښه زړه د خلاصه لوبه وکئ داسې لوبه وکئ چې موږ ته ښکاره شي چې افغانستان دا لوبه غواړي چې وګټي ځان دپاره وګټي نه د هندوستان دپاره. ستاسې ملګري چې ما خو دغه ملګرو دغه کې به نن تاسې ښه دی شکر دی چې یو بیرغ مو پکې ونه لیده هېڅ ضرورت نشته هغه د ملګرو ګیمونو ته ورتګ ته مګر ملګري نشته. زموږ دې نه وروسته دا موږ چې یو آزاد افغانستان موږ دې ته یو اوس ګوره د ازبکستان او پاکستان ترمنځ تړون وشو زموږ ټرانزیټ په استعمالیږي مګر دې نه یو څه موده مخکې زموږ انار په سپین بولدک او دغه تورخم طرف ته خسا شو. پاکستان باید بارډر خلاص کړی وای خیر دی موږ بیا هم دښمني نه غواړو ته باید فرست سټیپ واخلې دا یو ښه جسچر دی. دې نه وروسته چې دی باید د راکړې ورکړې سلسله برابري ته چې کله داسې دغه سره مخامخ کېږي مثلا داسې ملکونو سره چې هغه تا نه زیات زوروري نو ګزاره به کوئ. زموږ د کلي وطن اصول داسې دي چې خان ملک ملا سره به ټانټې نه چوي هغوی سره به بدماشي نه کوي او د نن سبا دنیا خان چې دی امریکا ده ملکان چې دي اروپا ده او مولایان چې دي سعودیان دي. نو دې خلکو سره د افغانستان حکومت مه چیړه باقي زموږ ګاونډیان دي هر ګاونډي سره باید خاړې کې ولرو. که د پاکستان هندوستان سره ورانئ بیا هم تجارت په واګا بارډر رواني که زموږ پاکستان سره څه مشکلات راشي تورخم سپین بولدک به هیڅ بند نشي. موږ یو خلک یو موږ یو پښتانه یو زموږ ګټه چې انار د دې ځای ته ورشي خو هغوی ته ورځي هغوی ته ارزانه دغه کېږي. نو زما دا موږ چې مینې محبت ته کش ورکو که نه دا مینې محبت مطلب دا چې زه غواړم چې دا پښتون د ذهن نه بیخي نفرت لرې کړي کوم قوم چې نفرت لرې کړي هغه پرمختګ کوي موږ به ټول پرمختګ کوو. نو انشاءالله دا میچ د افغانستان دپاره داسې میچ دی چې بس هغه ډو اینډ ډای فل سپیډ سره 200 رنزې کول بیټینګ مو وکړئ اینډ ما ته داسې ښکاري موږ نیوزیلینډ راګیرولی شو زما زړه او دماغ دواړه موږ نیوزیلینډ وهو خو دا هم ذهن وی او دغه چې اول نه د ټورنمنټ 4 ټیمونه سیمی فائنل ویلو پاکستان هندوستان انګلند استرالیا دا 4 ټیمونه افغانستان آوټسایډر چانس هغه په ریس کې ورته ډارک هورس هم دې ته یي
چې بس دغسې ریس کې شامل اوس معلومات نه کیږي. نو افغانستان پلیرانو ښه زړه د خلاصه ښه جذبې سره لوبه وکئ. تاسې د احمدشاه او د غزنوي مسیان یاستئ مړه زړه د خلاصه هماغسې لوبه وکئ سم چې خوند وکړي دا کرکټ. وبایلئ راشئ هېڅ مشکل نشته مګر ښه زړه د خلاصه. داسې لوبه نه غواړو ټیکټیکل غلطیانې نه لکه تیر میچ کې شوي هغې نه باید محمد نبي صاحب زده کړه کړي باید راشد خان ورسره انپوټ ورکړي بل سره ورکړي او په دې گیم کې پوره خواري وکړي. خو خواري د افغانستان دپاره خواري ګوره د هندوستان دپاره نه. نو هیله مه ده انشاءالله که افغانستان دا لوبه په غټ مارجن سره ګټي غټ مارجن شي هغه 80 رنزي انیثینګ د 50 رنزونه هغه دې دغه ته کار خرابوي هندوستان ته ځکه د هندوستان رن ریټ خو اوس هم موږ نه ښه دی. دغه غلطي وشوه چې موږ ترې په غټ مارجن بایلو ده هغوی نن بیا ټاس وګاټئ ډایرکټ کې سکاټلینډ ته بیټینګ ورکوي او چیز یې کوي. نو هغوی خپل ځان دپاره ښه صحیح کار کړی موږ به خپل ځان دپاره چې څومره کولی شو وکړو. نو د افغانستان لوبغاړو نه مې هیله ده چې ایټ نتینګ ټو لوز زړه د خلاصه لوبه وکړئ. که هندوستان ووته یو بیلون خلک دي ما خو نن د هغوی خوشحالي کته داسې خوشحاله شوم چې هغوی ته مې کته هر قسم ګډاګانې ورسره کولې یار یو شپږي سره سکاټلینډ خلاف لوبې ته دونه خوشحاله و. دا د دنیا یو بیلون خلک دي کرکټ په همدې خلکو په پاکستان باندې افغانستان باندې په دغه یو بعضې انګلینډ والا خو ټیسټ میچونه ګوري دا په دغې خلکو باندې ښایسته ښکاري. نو ښه دی چې دا راشي. او د پښتونخوا پښتنو ډېرې چغې هم د میچ فکسینګ ووالي ډېر درنه خفه شوم دا کار مه کوئ. تاسې ګورئ موږ او تاسې یو پښتانه یو. کوم پښتون د پاکستان ټیم کې میچ فکسینګ کړی ځه کوم پښتون یو پښتون هم نه دی کړی. نو د افغانستان خلک یې هم نه کوي. نو میچ فکسینګ دا شي نه خو ما ته مخکې ډیټیل سره ویډیو کړی دا شي نه نشته. بل خپل ذهن نه فیر وباسئ پرېږدئ چې نور خلک زه قومونه نه یادومه هېڅ ضرورت نشته دی. پنجابی هم د خدای بنده دی او سندی هم د خدای بنده دی ټول هماغې الله پیدا کړي دي پوه شوې. او ولقد کرمنا بني آدم الله پاکي ما بني آدم ته عزت ورکړی دی. هغه بني آدم صرف مسلمان نه دی هغه د ټول کائنات خلق دي. نو موږ څوک نه مګر پښتانه الله پاک داسې پیدا کړي چې دا وخت د سره بریف قوم دی بهادر تکړه سره به مې یېرېږي نه. پرېږده چې هندوستان فاینل ته راوځي چې فاینل کې ووهو لیا خوند به وکړي. ورلډ کپ یو ځل او د دویم ځل په یو نړیوال جام کې 2 ځل ووهه دا به لیا ښه خوند سي. ګوره د هندوستان پلیران ټاپ کلاس پلیران دي مګر شاهین افریدي بالینګ امپروومنټ ته وګوره مخکې به داسې راته اوس دا لاس یې لږ سلینګ راوړي او د سلینګ سره د رسته داسې ټس ورکړي ټاپ بالینګ کوي ډېر زبردست بالینګ خوند یې کوي موږ ته هم بالینګ خوند راکوي تاسې ته به هم د هغه بالینګ خوند درکوي. موږ غواړو چې داسې مقابله وشي او موست لایکلی سیمی فاینل به اسټرالیا سره راسي. فاینل چې دی دا به د که هندوستان ووته نو هغوی سره به راشي که ونه وته کیدای شي انګلینډ سره یو خبره ده انګلستان والم زوري دي او هندوستان هم. نو ګورو به انشاءالله چې څه چل کیږي بیا په هغې باندې بیا خبرې کوو. سبا لوبه استرالیا ویسټ انډیز د استرالیا باید وګټي ویسټ انډیزیان خو چې دي هغه هېڅ پته نه لګي اخري لوبه د که زړه د خلاصه چرس یې ډېر زیات ورته اوس کله نو طبعي به وکړي مګر استرالیا ښه ټیم دی. استرالیا زما په نظر ګټي. سیکنډ گیم ساوث افریقا او انګلینډ دی. آرټس ارسي انګلینډ یو ګټي مګر ساوث افریقې دپاره پوره کوشش پکار دی. ګورو به څه چل کېږي خو زموږ به انګلینډ سره ځو. اکثریت زموږ پریډکشن چې دي دا سی خیږي دې کې ډېر کم داسې یو نیم پکې غلط راوځي مګر زیاتره ښه سی خیږي. موږ ته هم خوند راکوي د کرکټ مینهوالو ته هم خوند ورکوي. نو کوشش کوئ چې بس دغه یوټیوب چینل دی شینواري سپیکس دې ته کش ورکوئ زړه د خلاصه دا 10,000 سبسکرایبر واړوئ. اوس هم تقریبا په تیرو 2-3 هفتو کې 2 هفتو کې څه د پاسه 3,000 تاسې راغلي یاستئ. نو کش ورکئ یوټیوب ته. هغه یو چا ویل یوټیوب خو دې اوس مشهور شو. اټس ناټ اباوټ مشهورېدل یا نه مشهورېدل. ولې یو د هندوانو دغه یا د بل چا چینلي په میلیونونه خلک لري نو د الله ولیانو تاسو میلیون پښتانه نه یاستئ په دنیا کې. دا نور هم را سره راځي ته صرف پښتونخوا او دغه کې وګوره په افغانستان کې او یا په افغانستان یو خیر دونه نت تیز کار نه کوي په اروپا امریکا کې څومره خلک یاستئ او باقي چې ځان ته څوک افغان یې مونږ دا شي نه کوو. قومونه قوم پرستۍ هغه شي نه په افغانستان کې پخواني خلکو کول هغه ختم سو. پښتون یم الحمدلله په دې افتخار کوم
د خدای ډیر کرم دی پښتانه خپل تاریخ لري مګر د دا مطلب نه دی چې بل قوم بیکاره دی او موږ به ظالمان یو چا چې ظلم کړی په هغه الله تباه کړي نو زما کش ورکئ یوټیوب ته د هر ځای پښتانه او دا په دې باندې نه چې اوس ګوره پاکستان پښتانه یا بل ځای هغه چې هر څومره چینل ډېر مو ګوري د هغې دونه ریونیو دی نه راځي امریکا اروپا والا چې دي دا ټاپ دغه دي او انټرنیټ هم تیز دی نو امریکا اروپا کې چې کوم پښتانه یاستئ خاص پښتنو ته نور خلک چې دي مور دین ویلکم خدای مراوله مګر خپلو پښتنو ورکئ کش زړه د خلاصه شینواري سپیکس دا چینل دی او بس ښه راغونډېږئ پکې د کرکټ تبصرې به کوو نړیوال جان نه وروسته به یې کوو بیا به یې کوو او په دې به روان یو بل چینل مې دی خو هندي دی او هغې باندې دومره کار نه کوم خو دې کې ځکه زړه مو غواړي صرف د پیسو خبره نه زړه مو غواړي په خپله ژبه کې خبرې کوو تاسې سره لګیا یو او موږ ته هم خوند راکوئ او تاسې ته هم خوند درکوئ هیله ده نو په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواري سپیکس نه او زموږ فیسبوک چې دی شینواري سپیکس لایف اوفیشل پښتو کې ورسره لیکلي نجیب الله شینواري اصلي پاڼه باقي چې کومې پاڼې هغې نه که ګورم نو راځئ زمونږ پاڼې ته دلته به اکثره ویډیوګانې زمونږ دي په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم